امنیت شورا وایي طالبان د اوسني نظام ړنګېدو ارمان ته نشي رسېدی. د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د ننګرهار ګوشتي ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته وینا کې وویل چې طالبان د پردیو په غوښتنه هیواد کې جګړه توده ساتي او اصلي موخه یې واک ته رسېدل نه بلکې د پاکستان په غوښتنه د افغانستان اوبه خپلول او د هیواد ویجاړول دي. زمونږ دښمنانو به غوښتل چې هر څومره په وس برابر وي نور هم پرمختګ وکړي، مونږ په جنګ کې مصروفه کړي، مونږ په بدبختۍ کې مصروفه کړي او دوی وکړی شي چې زمونږ حاکم نقطې ونیسي. دوی وکړی شي چې هغه شی چې د حیات دپاره اساسي دی چې اوبه دي هغه خپلې کړي، چې سبا زه بند په جوړ نه کړی شم، سبا یې زه دلته مهار نه کړی شم، سبا زه خپل دشت په آباد نه کړی شم. محب یو ځل بیا طالبان سولې ته راوبلل او په هیواد کې ترې د جګړې درېدو غوښتنه وکړه. د طالبان د پاکستان هیواد پورې تړلي یادوي او ترې غوښتنه کوي چې د هغوی په امکاناتو دي د افغان وژنې او هیواد ویجاړېدو پر ځای له اوسني حکومت سره په ګډه د هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. د دوی دپاره یو څو هوایي ډزې کوئ خو افغانان په مه وژنئ، پیسې ترنه واخلئ، هغه مصرف کوي، هغه ستاسو چې خو دلته یې په جوړونه مصرف کوي، په ورانونه نه. زه په دې پوهېږم چې په د طالبانو ترمنځ هم چې دلته آبادي وویني داسې خلک شته چې ډېر خوشحالېږي، دلته چې جومات آباد وویني په خوشحالېږي، دلته چې سړک آباد وویني په خوشحالېږي، دلته چې یو کور یو قلعه آباد وویني په خوشحالېږي. خو د بلې خوا نه یو لمسول کېږي چې وایل وځوه. د ولسي جرګې غړي او قومي مخور بیا د بهرنیانو له وتلو وروسته هیواد کې د جګړې دوام ته د طالبانو د شرعي جواز شتون بهانه هم پای ته رسېدلې بولي، خو د امنیت شورا له سلاکاره یې هم وغوښتل چې خپل ټول امکانات هیواد کې د سولې په راوستو ولګوي او دواړه خواوې دې د سولې په مذاکراتو کې د نرمۍ څخه کار واخلي. جناب ډاکټر صاحب ته د طریقه د افغانستان د اسلامي دولت جمهور رئیس صاحب ته دا رسو چې د صلح په راتللو کې دې خپل ټول امکانات په کار واچوي. موږ په کوم فکر او په کوم عقیده باندې دلته جنګېدلو او یا موږ سره کوم سوچ او فکر دا هغوی سر کار کړی دی. ولسونه هم الحمدلله په دې باندې پوه شوي دي چې دلته څه خبره روانه ده او د پردې شاته څه دي، په دې باندې ټول پوهېږو. موږ صلح غواړو په افغانستان کې، یو باشرف او باعزته صلح غواړو. قومي مخوره د اوسني بحراني حالت څخه د هیواد وتلو لپاره د حکومت له مشرانو د یو اوږدمهالې تګلارې جوړېدو غوښتنه وکړه او د امنیت شورا سلاکار بیا له قومي مخورو څخه د نظام په ننګه د عامه پوهاوي غوښتنه وکړه. سباوون ساحل، روهي نیوز، د ګوشتې ولسوالۍ.